عزیزانو تاسو ته پته ده چې قرآن کریم د مسلمان قوم مذهبي کتاب دی. ناول خو په دې ځان پوي کوي چې مسلمان قوم د قرآن کریم دا داوا لري چې دا زمونږ مذهبي کتاب دی. اوس په دې ځان پویول دي چې دې ته دا مذهبي کتاب ویلو معنا څه ده. آیا مذهبي کتاب دا معنا ده چې سړی بیماری او په دم کوي؟ مذهبي کتاب دا معنا ده چې ویل ولا او پزانی چوف کا؟ مذهبي کتاب دا معنا ده چې منس کې هوا؟ مذهبي کتاب دا معنا ده چې پروژه کې حافظ مخ کې ودراو او تور پسې ختم وکړه؟ او کنه د مذهبي کتاب یو اهم مقصد بل دی چې هغه مونږه پرېخه. عزیزانو اهم مقصد د دې مذهبي کتاب دا دی چې د مسلمان د ټول ژوند فیصلې چې دي هغه په دې کتاب باندې کیږي. او د مسلمان ملک آئین چې دی هغه به دا کتاب، قانون بیدا کتاب. اهم جز پکې دا دی چې هغه په پاکستان کې خو شاید چې ما ته تصور کې ناراضي چې زمونږ په ژوند بم چرته پاکستان کې مونږ وګورو چې د ملک فیصله به په قرآن کې چرته چې دا بے ضمیره قومي، چرته چې دا قومي الته دا تصورم مکوای چې د پاکستان فیصله بم چرته په قرآن شروع شي. ځکه چې د دې قوم هر فیصله چې د په دې سلويخ کاله کې هغه تاسو ګورئ لګیای. الله دې وکي چې غیبی صدا سے اسباب جوړ شي او قدرتی انقلاب په دې ملک راشي چې مونږ سار را پاسو د ملک قانون قرآن. دا پښتو یو شعر دی وای د خدای په لوی کرم بکیږي پاکل ګرانه د زما د آشنا مینا. کله خدای مهرباني وشو خو ډیره خدا او کله خدای مهرباني نه و دغه خزه او دغه الکان او دغه سړیو په پاکستان کې نو بیا خوب مګورای. بل خبره دا چې تاسو دا خیال وکړئ دي منځګزار طبقه چې زما په خیال چې زمونږ بخشش چې ده دا به پدې کیږي چې مونږه قرآن تلاوت کوو یا دا وایو چې مونږه قرآن منو. عزیزانو دا تصورم مکو. د قرآن د اهم خدمت د پارم چې ملا نه تړلی او په دې ملک اسلامی نظام راوستو د پارم داسې قربانۍ نه کړي لکه د افغان مهاجرو او د افغان مجاهدینو چې کومه قرباني د ملک د خاورې د پاره وکړه او تاسو په دې پاکستان کې داسې قرباني نه کړي. په خدای قسم کده مرګ نه رستو تاسو بخشش وشي. تاسو خیال راغی یا کومه قرباني چې په ایران کې شیعه حکومت د خپل ملک نظام پاکولو د پاره کومه قرباني وکړه دغه څه تاسو نه کړی د بخشش تصور مکوئ. مونږه په دې ملک کې د جماعت امامانو یا استادانو په دې خوشفهمۍ کې ساتلی چې سړی مرشي او دار زیارت په ورځ ورپسې ختم وشي، ثابت ختمونه ورپسې وشي یا سپاره ورپسې وای را تخکاری چې دغه د بر شتوتیو جنت توالوت. زمونږ په علاقه کې دا ختمونه چې کیږي دا غي یو منیټر وي، هغه منیټر درې سپاره یو طالب ته ورکی چې دا وایا نا ورته دا سستر ګلاندې ګوري چې طالب چرته 2 پانه وانړي. تاسو خیال راغی نو ته ماته وای چې په 2 روپے ته په 3 سپاره په ما په زور وای. نو زه دومره به وقوف ما چې زبر ادري سپاره ستا په مړی پسې باخم. ازما خپل مړی څه بلا وادي طالبانو تمامه چې خدای مغر کا په 2 روپے 3 سپاره چې بل مړی ته ونه بخي. طالبان هم ډیر خيار دي. هغه ماته مولانا صاحب
دا چل مونږ ډېر پخوانه زده کړی په دې څه کې نو عرض مې دا و عزیزانو چې دې خوشفهمۍ کې مبتلا مه اوسئ. قرآن به د مرګ نه رستو هغه چاته کارآمد وي، هغه چاته چې چا په ژوند د قرآن یارانه کړي، چا چې په ژوند قرآن سره رابطه او تعلق نه یې ساتلی، د مرګ نه رستو به قرآن د هغه په کار نه راځي. تاسو خیال راکړئ رابطه او تعلق به په ژوند پکاري، چې په ژوند د رابطه او تعلق نو قرآن ته نږدې نه راتلی او ستاسو په ایمان ووایه روژه راله. په روژه کې عام طور جماعتونو کې حافظان ختمونه کوي. ځینې خلک خو تختی هغه جماعت ته ځي چې کوم جماعت کې لنډې تراویح کړي، او ځینې خلک چې د حافظ پسې ودرېږي. نو نه حافظ مخکې پوهېږي چې زه څه وایم او نه ته ورپسې ولاړې وروسته پوهېږي چې زه څه اورم. پوهېږئ پې تاسو خو حافظ دی امریکنی انجن دی او غړ 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 زور او زیر پته یې نه لګي او غرب جوړ دی. څوک پکې صاحب د درې شپو ختمونه کوي، دا تصور کړی دی چې د درې شپو ختم چې وکړي راته ښکاري چې په دغې کې به جوړ جنت. زه ختم د دې په حق کې نه یم عزیزانو. د درې شپو ختم خو څه کوي واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره خواري کړې وه چې ابو طالب صاحب مسلمان شي، خو نه شو. لکه دا تیر شو چې زما ډېر خدمت کړی دی، که په ژوند د ایمان را نه وړو نو مرګ نه وروسته به څه شپارس وکړم. الله ورته وفرمایل چې حبیبه چا چې په ژوند ته ونه منلې په خپل ذات مې د قسمي که به یې پرېږدم. چا چې په ژوند نه یې منلې. دویمه دا که د ده په حق کې ته مانا او یا کرته بخنه وغواړم زه دې پرېږدم نه. الله دې امان راکړي چې د خدای غوندې ذات دا وایي چې د رسول الله غوندې پیغمبر ته وایي چې او یا کرته د ده په حق کې ته مانا بخنه وغواړې پرېږدم نه. دا بعضې وعیدات چې دي ډېر سخت، لکه یو ځای کې قرآن کې راځي خدای پاک ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د قوم ته دې ووایه چې فمن یکفر بعد منکم، که دې نه پس ورانه وکړو او سم نشوي نو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. دا سه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مثال نه ورکړي. کدی نه پس تاسو ورانه وکړو او دینه پس سم نه. نو زما عزیزانو کلی طور خدای ته رجوع شي او یو درد پړه کې پیدا کړي چې خدایا زما د ژوند ټول دور دب چې ده او ټول من دې ترلي چې دي اے الله به دې د پاره چې زب ترغه پارام نه کینم چې تر سو پورې به د عمل قانون قرآن کړي نه. دنیا خو تاسو ټول عمر په دوکو کې وساتلې، ټول عمر تاسو ولید زمون موجوده حکومت چې ده پوسټر یې چاپ کړي وي چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ کړي، ہمارا عزم غربت کا خاتمہ. مونږ به غریبی لري کو. دا دبی ہوئی زبان سره د خدای داوا وا. غریبی خدای لري کوي که بندای لري کوي؟ ها غریبی خدای لري کوي. روٹی ورکولم د خدای کار دی. هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الله دا قوم رزق په خپل ځان باندې تفضلا لازم کړی دی چې زبې ورکو. نو غربت کا خاتمه څه کوي چې غربت به ان شاء الله نور زیات. خدا قوم چې وګورم
چې د لوږې داسې تړپیاویږي لګیایي چې ته غربت کا خاتمه پسې تا منډې والي. دا غربت خاتمه ده بنی آدم کار ده. نور تماشې به د ځان کوای. دغه د بیربیرای زامنو ته ووایل چې ستاسو غربت خاتمه څه شوه. کوم شی چې د خدای دی او هغه ته د بنده نه وغواړې نو تا خدای سره ظلم وکړو. کوم شی چې د خدای دی. عزت د خدای کار دی ورکول، او تا تصور وکړو چې دا سړی به مال عزت راکړي نو تا خدای سره ظلم وکړو. رزق ورکول د خدای کار دی او تا د رزق تمه د بنی آدم نه وکړه نو تا خدای سره ظلم وکړ. معاش د ژوند ښه جوړول دا د خدای کار دی او تا دا تمه د بنی آدم نه وکړه نو تا خدای سره ظلم وکړ. نو موجوده وخت کې زمونږ د ملک 95% خلق هر ورځ خدای سره ظلم کوي. هر ورځ. نو چې کوم قوم د قوم خدای سره ظلم کوي داغه قوم حشر او انجام بسي. الله ته وګوره د زړه سکون د ټول قوم نه سلب کړي دی. د غرمې به هم نه وخوړلې، بیګاله به هم درک نه لګېدو او هر سړي رب مطمئنو. اوس د غرمې څه چې د کلونو سټاک ور سره پروتي دړه اطمینان ته سلب شو. هاي 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 غرق شو، تباہ شو، روزگار نشتا، روټای نشتا، وړ ګران دي، چینی ګران دي، دړه سکون ته سلب شو. ټول ورځ دا قوم وګورئ سار چې د ټپوس د بچی غوندې اخبار وګوري نو داسې زخم پکې جوړي، داسې زخم چې ټول ورځ هغه ویني سټي لګیایي. ټول ورځ سبا له بله بلا پکې وګوري بیا هغه زخم سټي لګیایي. هغه دړه سکون او اطمینان چې دی د دې قوم نه سلب. قرآن کې راځي چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د قرآن نه اعراض وکړو زه به د ژوند په دنیا کې تنګ کړم. ونحشره یوم القیامة اعمى. د قیامت په ورځ به ړوند را پاسوم د قبر نه. نو دی به وایي قاله یا رب لما حشرتنی اعمى. خدای دا ړوند دی ولې را پاسولم؟ نو الله به ورته وایي کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها. زما آیاتونه درته راغلیو او تا هیر کړي. نو کذالک الیوم تنسی. تا زما قرآن هیر کړو الله به وایي نن ما تم هیر کړې، ما ته هیر کړې، نن ته زما یاد نه. نو عزیزانو ژوند کې دړه سکون درنه سلب دی او د مرګ نه بعد د حشر د میدان بمم دا حالي چې خدای به وایي ته زما هیرې. استاسو دی جماعت والا چا چا د قرآن ترجمه ویلې ده؟ ها چا ویلې هلکه؟ ته نه یې نه دا خیر ته پکې نه ولې اسه چې چا دا ترجمه درس ختم کړي هغه لاس اوچت کړي. دا دوه کسه دي فندم نشتم وکیده وی مخوب میں شناسم پیران پارسا. وی دا پارسا پیران زدیر خپی جن. ترجمه درسونه تاسو ختم کړي. عزیزانو درسونه ختمول زمون د الکوالی زمانہ وا چې موږ سبق ویلو د طالب ګرای په زمانہ کې. نو زمون کور کې بجلی نه وا، په جمعات کې بجلی نه وا،
دا سټریټ لایټ د شپې چې په دې سړکو لګېدلې دې ته به ټوله شپه ولاړو کتاب بم کتو په ولاړې باندې مدرسې نه بچ د غرمې چوټي شو نو د روټای درک بنه لګېدو نو جمعات ته بلاړو سړی وظیفې به مراواغسته او مرچکې به موټه کولو او هغه سره به ما سره وظیفه وکړو بیا به مدرسې ته منډې مونږ داسې سبق ویل استاد ته د 100 واټ راډ لګېدلې چونه کړې کمراو ریګ مال کړې استری کړې جامې داسې لګون د کتاب ته مو ګوره طالب خاورې به مولا شي په کتاب پروت یادوي شین کی خالو او بیا په پاکستان کې خدای راستي کستا سوانی کوم مولا شي ځکه چې بازارونو کې ګرځي دغه غوړې زیړې جنکای چې ګوره ته پوه شې ذهن خو بسیط شی دی هلکه ذهن بسیط شی دی په یو وخت کې شل طرف ته نه متوجه کی ذهن په یو وخت کې یو طرف ته متوجه کی که افغان کالونی کې روزم بلبلې بګوره که بار نهر ته وزم بلبلې دي که کیسه خانه ته لاړ شم بلبلې دي که کوچی بازار ته لاړ شم بلبلې دي اوس خو نور سترګې غټې ځکه چې هغوی زمونږ باچهي ده تاسو دا سپینګیري یې دا زړې زړې به درته په سر متیازې کوي دا زړې زړې ځکه چې د هغې باچهي ده وروره مونږ څه ویلی نو سبقونه هغه خلقو به ویل او قرآن به د هغه چا زده کېده چې کم خلقو به په تخانو کې وخت تېرولو او بار به چې راووته نو داسې پټ مخ به ګرځېده چې هسې نه په نامحرمې ښځې مې چېرته سترګې ونه لګي دې قرآن کې راغلي دي که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله وی اے پیغمبره مسلمانانو ته وایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ نظر ښکته کړئ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او ښځو ته ووایه چې سړی وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ اوس د ښځو سال دی او د سړو سال دی پرون راته یو سړی ووایي چې دا تاسو د ښځې د حکومت خلاف ولې مال مونږ خو خلاف نه بس خدای را پېښه کړه نو مونږ څه کار دی خلاف نه وایي چې نه هسې شرعي طور د دې څه نقصان شته کلمکار غوندې و که نه شرعي طور نقصان شته مال شرعي طور نورس نقصان نشته خو قرآن چې د ښځې متعلق څه ویلي دي یو څه دي او تاسو وکړه بل څه وی چې څه شی دی مال قرآن ویلي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی قرآن ویلي دي چې ښځه به په کور کې کینی او په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز یې چېرته بار پردی سړی وانه وي قرآن دا ویلي تو تاسو وکړه کوئیے وہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بند داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد کیگی اثر کرنے کیگی ما دے سرکار نشتا زما دے سرکار دے چسو ما تا دا قرآن و دا حدیث پرانا کے خلاف کاری ویم بے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسر دار کہیں زمادا کار نو عرض میں دا وزیدہ چې قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړي یو ډله ده په دې ملک چې هغې ته مفتی محمود ډله د هغې مشن او ایمان دا دی چې د ملک قانون دی قرآن شي نور څه نه نو عرض میں دا عزیزان چې د دې ټولو څیزونو علاج رجوع الى الله رجوع الى القرآن رجوع الى الدین الله ته راجع شئ الله سره رابطه او تعلق پیدا کړئ قرآن کریم په صحیح معنو کې زده کړئ تر اوسه پورې دی مسلمان قوم د خدای بندگانو له قسم په خدای کدام ورزي چې قرآن ته قرآن ولې وایي
کنی دا گز دا میدان وی وای قرآن ته ولې قرآن وای او قرآن کریم متن دے کا شرع دا کا متن دے شرع صدا بیا د قرآن په حقانیت باندې دلایل څه دي په دې څه دلیل دی چې قرآن د خدای کتاب دی یو دلیل په وایي تاسو عظیمه چا د دې پرچار کوي چې حدیث چې دی د یهودو ډکوسلی دی په دې پاکستان کې دا خلک هم شته حدیث د یهودو ډکوسلی دی مستقله دنیا په کې اوسېږي دو قرآن طلوع اسلام دا د غیر رسالې او کتابونه دي دنیا یې ګوري مجلسونه په منعقد کیږي کراچۍ کې زه چې د چا ځای کې پاتې کېدم هلته غلام احمد پرویز راغی کور والا ډېر غبراو شو غلام احمد پرویز تاسو څه پیژنئ کور والا ډېر غبراو شو چې دا خو پرویز صاحب راغی او دا مولانا صاحب هم ناست دی څه چلو نشي ما غږم نه کوله پرویز ما له خپله خوله راواچوله چې مولانا صاحب تاسو د قرآن په موجودګۍ کې حدیث ته ولې دومره اهمیت ورکوئ ما ورته کور والا نه تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې دی دا پرویز صاحب دی اخا ما ورته پرویز صاحب داس چل دی چې ستا متعلق ما اورېدلی دي چې دی منکر حدیث دی او زه تا نه یو ډګري اوچت یم زه منکر قرآن یم ته حدیث نه منې زه قرآن نه منم ما ته لا حول ولا قوت مولانا صاحب قرآن څنګه نه منې مال یو شل لا حول ولا قوت ته حدیث څنګه نه منې وی چې نه جي خبرې پې کوو که نه مال ټیک ده که نه ول قرآن ولې نه منې مال په قرآن ما ته دلیل وښایه چې دا قرآن د خدای کلام دی دا ثابته کا چې دا قرآن د خدای کلام دی په دې دلیل وښایه تا ته چا ویلي دي چې دا قرآن د خدای کلام دی جبرائیل درته راغلی نه اسمان نه درته آواز شوی نه چا ویلي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا قرآن د خدای کلام دی مال داغه 1400 کاله وشو چې تیر شوی دی اوس رسول الله کوم ځای دی چې تا ته ویل چې دا قرآن د خدای کلام دی ویلې حدیث کې راغلی نو مال حدیث خو ته منې نه بقول استا قرآن ثابت کړی حدیث ته حدیث ویلی دی چې دا قرآن د خدای کلام نو د دې دا معنا شوه چې د قرآن نه مخکې به ته حدیث منې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخبر صادق ګڼې رښتینی به ګڼې بیا داغه حدیث به رښتیا ګڼې نو هله به اثبات د قرآن کې کېږي نو حدیث ویلی دی چې دا قرآن د خدای کلام نو قرآن نه مخکې به ته حدیث منې یو خدای چا ویلی دی چې یو خدای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ته به یو خدای نه منلو نه اول د رسول الله خوله رښتینې ګڼې چې دی چې څه وایي رښتیا وایي وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی دی چې څه وایي صرف جبه د ده دا نوره د ده خبرې ټولې وحي دي ما ته ښه ده بیا بل وخت کې به خبرې وکړو مال څنګه دی خوښوي ما ته به دا ثابتې چې دا قرآن د خدای کلام حدیث نه بغیر نو نن یو مستقله دنیا ستا په دې ملک کې دا کار دا دومره منحوس ملک دی چې د دې قوم چې راپاسي دا نه کوي چې مونږ جازونه جوړ کړی مونږ توپې جوړې کړې مونږ ټینکونه جوړ کړی مونږ بمونه جوړ کړی مونږ اټم بم جوړ کړی مونږ هایډروجن بم جوړ کړی دا تصور نه کوي خو چې راپاسي وایي به د آدم علیه السلام د بیبي هوا تصور په قرآن کې نشته دلته یو بل خر را پیدا شوی دی چې د هغه پته مې ولګوله مال ودرېږه زه داسې برابر کړم چې تا نه لاړې غلطې نو
د بیبي حوا تصور نشته او د آدم علیه السلام تصور په قرآن کې نشته. نو ما ورته خدای دې هغه کور روان که چاته پکې اوسېږي. د توپ او د ټینک جوړولو تصور په قرآن کې شته که نشته؟ ویل ولې نشته؟ مالا خو جوړې که کنه. چین تا نه رستو آزاد شوی دی. نن روس او امریکا ته یریږي. هندوستان تا سره آزاد شوی دی. خودکفیل ملک دی. جازونه خپل جوړوي، توپې خپلې جوړوي، ټینکونه خپل جوړوي، بحري بیړۍ خپله جوړه کړې ده. تاسو جوړ کړه. اول تاسو افغان کالوني والا په مازدیګر کې وایي لالی مې فتح خان دی. د ورځې چېرته روټۍ موټۍ ګټئ او مازدیګر کې روزي ډولی ډولی کېږي، کله په یو دکان ولاړ یې سپېږمې راکاږئ، کله په بل دکان ولاړ یې. تاسو څه کار؟ یا به مړزان لوبوئ، یا به چرګان جنګوئ، یا به م سپي ساتلي. تاسو دا تصور شته؟ کم قومونه چې نن په ملک اسمان سره خبرې کوي، ژوندي قومونه. طالع صاحب د سپي غوندې هډوکې راغورځولې. کرکټ میچ یې درته ډایرکټ ریلې کوي د جرمني نه او د امریکې نه او د برطانیې نه. ته ورته د شپې 2 بجې م راپاسې وه کرکټ میچ. ټلویزیون د کور کې ساتلی دی، کرکټ میچونه ګورې. پردي هلکان دي، بربنډې کونې، ښځې م ورته ګوري، جینکۍ م ورته ګوري، کټي کټي هلکان دي. شرمېدلو شرمېدلو. زمونږ ښځې او لوڼه ټوله ورځ د پردو بربنډو هلکانو تماشې کوي. تاسو هغه غیور قوم یې او غیرتي قوم یې. ټي وي څه شی دی؟ خو مستقل بایسکوپ دی که نه؟ سینما ده که نه؟ نو پخوا به هفته کې چېرته یو ځل سینما ته سړی تلو. اوس ټوله ورځ د هر سړي په کور کې سینما لګېدلې ده، ټوله ورځ. نو عزیزانو دا غرق قوم دی، غرق. انګریزان که کرکټ کوي یا لوبې کوي نو د کار په وخت کې بیا داسې کار کوي چې سپوږمۍ ته ځان ورسولو، اسمانونو ته یې راکټې والوزولې. تاسو دا به دغې ته ناستې کرکټ ګوره، هغه هلکان په دې ځای پورې غونډس کې مږي یا ماشومان هم چې به په دې کوڅو کې روان دي. دا ارامي تخم وګوره، دا ارامیان دغه به کوي چې پاله. نو واړه او زاړه د مخې ډمان شو. واړه په یو رنګ ګډېږي، ښځې په بل رنګ ګډېږي، جینکۍ په بل رنګ ګډېږي، لوی په بل رنګ ګډېږي. حاجي صاحب چې دی بزرګ جمیل هلکه دا ټي وي ده. نو ماشومان یې هغه کوټه کې ګوري، زه بله کوټه کې سمدم. ستا ګیره کله کم، ته په بله کوټه کې سمدې، روړی ورته چا دی؟ ته سر غوس کم جواب به ته نه ورکې خدای ته. زما په ژوند چې زما کور ته ټي وي راننوته خو جواب به زه ورکوم خدای ته کنه. ستا ورمیږ غوس شه، ته به خدای ته د دې جواب څه ورکړې؟ نو عزیزانو خدای ته رجوع شي. دعا کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا کوي اللهم اعز الاسلام والمسلمین. دعا کوي چې الله پاک ټول کفار خدای تباہ کی، مسلمانانو له الله اتفاق او اتحاد ورکی. په اخلاص دعا کوي چې یا الله د پاکستان قانون قرآن کی، د پاکستان قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کی. خدا زمون په ژوند مونږ ته د خپل مل قانون قرآن او حدیث خایا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع زمون نصیب فرمایا. خدای زمون دا نوجوان طبقه پروردگارا دوی نه د دین کار واخلې. خدای زمون خويندو میندو ته هدایت د نیکیو کې. یا الله زمون بچو ته هدایت د نیکیو کې. خدای د ظالمانو نه، مفسدانو نه، اشرارو نه، کفارو نه په خپل امن و امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.